بله خاله راغله دا هم دلته زه یې دوکان کې ناست یم ته دلته خیر کولې خیر زما ټول کړی نه ده ما سره کوی چې لاړې چې زه به ستا کور وګورم صحیح ده Help with this mother to not go to the bazaar because I really hate from this begging thing. It's the thing which eating me. خاله ها چی بود رئیسه خاله بیا پیش دا بله خاله راغله دا هم دلته زه یې دوکان کې ناست یم خراب خیر راغلې ستړی مې شي دغه ته کېنه راشه کېنه دغلته څنګه یې دا لور باندې لاس اچولی زوی دا لوی اپریشن ماته دوه ځلې لسو ورځې کې دوه ځلې شوی دی پرېږده هغه نجلۍ پرېږده ته دلته خیر کولې زوی خیر زما ټول کړی نه ده ښځې ها زما خاوند اول سم دم اوس ډېره مجبوره یم یو رب العالمین زموږ حالات زما حالات ټول رابطان زوی دې څونه دی زوی مې دوی او دانه کوي د قلم دی او دانې دوکان دی ته دا خاله خو داسې عادتي خوند دی روزانه خو راځي نه نه دا یو نن ما ولیدله ونیس نه دلته ودرېد ساعتې دغه ماشومان دوستانو ته خو د دې خلکو ډېر سخت خلاف یم ما مخکې هم درته هم ویلي دي چې شته یو نیم شته چې هغه واقعیت مجبور دی دا مورکۍ اوس وایي ما عملیات کړی نه خیر اوسه الله دې خیر درکړي ما عملیات کړی دی ترړه بچې دا لاس کې څوک دا دې نه راټول کړي دي یو مڼه دا خو سام دي که نه دا واخله بچې د لورګانې دي زه به کور ته لاړ شم ستاسو کور به وګورم صحیح ده مخکې دا لاس کې د کنول هم دی ته زه مورې داسې زه هغه عمومي سړک نه دی تر هغه ځای لاړه شه هلته در پسې راځم صحیح ده زه لاړه شم ته هغه ځای ته ودرې زه در پسې راځم را روان یم ورپسې ښه دا اوس در پسې راپورته کېږم الله دې تاسو ته پوره اجرونه درکړي خیر اوسي شته زه نه وایم چې دې ملک کې غربت به څه تاسو دې دوکان کې زه ناست یم دا دوکاندار زما ملګری دی کله کله راځم سلام کلام سره کور کېږو دا راغله هغه ماشوم باندې لاس اچولی او دلته ودرېدله مخ یې پټ کړی و د حیا نه نو ده نه ما پوښتنه وکړه چې مخکې هم راځي نه دا اول ځل دی چې وینم نو اوس به داسې چل وکړو لاړو چې دا کور به یې هم وګورو دا د الله تعالی نظام دی که نه ځینې وخت چې الله تعالی خپل بنده بس هغه ښه پوهېږي موږ چېرته او دا چېرته نو کور به یې وګورو حالات به یې نږدې وګورو که چېرته واقعا مستحق وي دا کیسه به تاسو سره هم شریکه کړو او څه ناڅه به ځان سره هر څه خوراکي مواد دا شیان به ویسو بیا به وګورو که دې ته کوې شه ترتیب به ورته برابر کړو ځکه موږ سره شي تاسو خو ولیدل چې دا مورکۍ څومره په سختیو باندې دا د غره سر ته راجیږه شوه دا د دې کور دی خو په ځای د دې چې زه یې دا کور دروازه وډبوم ته بیبي دا کور دروازه مو نشته ده ښه دلته څو نفره دلته ژوند کوئ 7 نفره ښه 7 نفره خویندې دي ټولې ښه چې موږ داسې یو ځای کې دی ژوند کوي چې ټولې تورسرې ټولې پیغلې او د کور دروازه نه یې انګړ دیوال ړنګي دا به موږ تاسو سره واده وکړو چې دا به سره په شریکه جوړوو داسې څوک شته چې هغې ووایي چې دا خویندې زموږ خویندې دي او دا مورکۍ زموږ مور ده دې لپاره به دا سرپناه جوړو تر څو پورې دا بچی دلته داسې رانیسي دلته څوک تیر نسي د دې طرف ته په بد نظر باندې وګوري الله دې موږ تاسو دغه حالات نه سره وساتي دننه ورځو د خورکۍ سره د مور سره خبرې کړو د مور د لورګانو سره خبرې کړو خاوند یې کوي هغې سره به هم خبرې کړو ځو بچی ځه لاړه سه ځه ښه دا مورکۍ خو وکتله چې ډېرو سختیو راغله دغه ځای پورې دغه د مشرۍ زوی دی مورې د مورکۍ ټول هیله امید دغه دی هلکه نوم دې څه دی کاشف خانه دا بیرغ دې څنګه په دې جامو کې جوړ کړی خوښېږي دی ښه دا شوقي دی مور
ما ولیدل حالات مې دې وکتل څه شي دې ته مجبوره کړې چې ته لاړ سې لنډې خیرات راټول کړي؟ دغه بچیان مې زوی ما خیرات ټول کړی نه دی. اول زما خاوند سم دم سړی و، یو ناڅاپه ما لاس یې وخښتې وهل، د لاس نه خپی و. نن ډېره مجبور شوم، زما بچیان ټول نن شپه داسې چیغې وهلې مریضان. هی مورکۍ تا ما ته لار کې وویل چې بچیان مې لورګانې مې ټولې حافظانې تعلیم یافته دي. تا 12 اوس درسونه مکمل د مکتب او د قرآن دی هر څه کړي؟ هر څه یې انشاءالله الحمدلله کړي دي. په همدغه ځان باندې تاسو همدغه ځان باندې تا پریشانه مې ما پریشانه ښودلی ځای نه دغه خویندې زه خبرې ورسره کوی شم؟ ولې نه شي ستا خویندې شته خورې تاسو راشئ تاسو راشئ. دوستانو زه غواړم د دغه خویندو هغه ټیلنټ تاسو ته وښیم چې یو مورکۍ دې حالات کې یو پلار چې هغه خپه کار نه کوي. خپه یې شته که کټ ده کار نه کوي چې یو پلار دومره سختي په ځان تېري چې هغه خپه کار نه کوي او هغه په خپلو اولادونو باندې مشری زوی دومره په خپلو اولادونو باندې هغه تعلیم کوي. حافظانې، تجوید استادانې، د انګلیسي استادانې ورسره ټول فامیل تعلیم یافته. خو دی په داسې یو کور کې ژوند کې چې دغه کور دروازې نشته، دغه کور دیوال نشته، په وچ انګړ کې دی پراته دي. د مور راته وویل وی چې تاسو ټول تعلیم یافته یاستئ، کوم ځای پورې درسونه ویلي؟ یو خبره چې ده مثلا تاسو مخکې ویلې زما مشر ورور دا دی او مور مې چې تاسو وینئ تازه عملیات ده ولې په هر حالت یعنې ډېر سختیانې موږ وباستلې، دومره پر سخته چې بیخي نو مشره خور مې د 12 نه فارغه ده او زه اوس فعلا په 12 کې. ته اوس 12 کې مکتب ته خو اوس نه ځې؟ دا خو معلوم سچویشن ده یعنې تاسو او موږ ټول دا وینو چې افغانستان کې یو جلۍ ته مې اجازه نشته چې الله به اسانه کړي انشاءالله. تا 12 ویلې دلته دې ویلې چې ولې په انګلیسي خبره هم کوئ چې ته یې؟ بالکل زه تاسو نه کوی شم، زما انګلیسي زده نه ده خو لږ لږ داسې خلکو نه مې اورېدلې. خالي دغه نه راته خور ووایه که نه. Tell me about your home issues that you have faced with it. Yes. Tell me a little bit. Yeah, you come here and you watch our situation better. Maybe a lot of people will see this, but it's the same situation which we have. It's so wrong. Even I cannot. How do I should explain that? How a life we have? That's not a good situation, you know, in all Afghanistan. But if you come and see to our home, even I don't have an elder brother. My elder brother just have 3 or 5 years, not much than that. And the biggest sister which I have, I have 7 sisters, and they are the elder of the home. Yes, it's my elder brother. And just you have your father? Yeah, I have and father. You are 7 sisters? Yes, we are 7 sisters. And the better thing is that which you know well, my mom got an operation, and if we talk about my father, even my father can walk. How should he work for us to bring some breeds, something to eat? Even we don't have. How should this is the life situation? If I say and explain myself and our home, we don't have a good situation. Even it's wrong situation. You know, the camera will take all the places which we have. Even we don't have a door. Something walls. Special walls, we don't have that. What is the biggest problem which we have? Thank you sister. دی خو ماشومان راتل مې د دروازه بنده کړې وې، هغه دروازه نه لرو پرده لرو که نه. نو قسم په الله چې ځینې حالات داسې دلته خو موږ ځان کنټرول کړو، خو چې کله زه د دې صحنې نه وځم بیا زما همدغه غم بس دی چې په دې کور کې تورې تور سرې، په دې کور کې نارینه نشته، یو نارینه هغه هم پښه او لاس کار نه کوي، مورکۍ غټ عملیات کړی او مورکۍ بچي دې حالت ته راواداره کړي چې مورکۍ لاړ شي. د عزت مور د داسې مور چې هغې مخ چا لیدلی نه او په بازار کې دکاندار ته ول دا لاس ښکته کړي، د عزت لاس خاورو سره برابر کړي او دا مخ باندې څادر وي چې څوک مې ونه ویني. په هر صورت الله دې اسانه کړي.
موږ به څه کول موږ به څه کوو خورکۍ تا ډېر ښایسته انګلیسي خبرې وکړې ما ته بیا هم وایم چې ما ته داسې یاد نه دی may Allah make it easy for you Thank and you. we will try our best to do something for you inshallah as soon as possible. Thank you. And most of our brothers and sisters maybe watched your video, so they will contact us. Inshallah, we will make something for you by the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Really thanks. ها بیرته به زه پښتو کې خبرې وکړم بله ماشومه و هغه تجوید کوی سي تراشه خورکۍ تراشه څو سپارې دې حفظ کړي یک سپاره را حفظ کردم دیگر در مدرسه دو جسم تجوید نبود دی جامندم به تجوید تجوید که خلاص کردم ختم گرفت استاد بر ما حال ترجمه در پنجم سپارم ترجمه کې زه تاته یو آیات وایم ترجمه راته کوی سي بالکل دا مایک خولې ته ونیسه بسم الله الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم دا ما ترجمه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کام په امداد د نوم د الله تعالی سره چې عام رحم کوونکی خاص رحم کوونکی دی الله الله تعالی الله لا اله الا هو الله تعالی لا اله الا الله نشته د حقدار د بندګي الا الله مگر همدایا الله تعالی دی الحي القيوم الحي القيوم همیشه انتظام جوړونکی دی الحي همیشه ژوندی دی القيوم القيوم همیشه انتظام جوړونکی دی لا تأخذه ننسي هغه لره سنة پور کالی ولا نوم او نه خوب او نه خوب له ما في السماوات له هغه لره ما فی السماوات هغه چې په اسمانونو کې دی والارض او په ځمکه کې دی ولا یعوده لا نستړی کېږي حفظهما په ساتنه د دې دواړو کې وهو العلي العظيم وهو العلي العظیم دا الله تعالی اوچت او لوی دی ښه تا بیبي څومره کړي دي تا څه ویلي ناظره میږي هغه ناظره وایي ښه او بله خورکۍ د 12 نه فارغه ده هغه اوس فارغېږي دوستانو قسم په الله چې بعضې وخت کې ځینې شیان یې که نه سړی د زړه نه ودردېږي که نه سړی په ملا رامات کړي دې کور حالات چې ما وکتل په والله دغه څنګه مور؟ کورونه زمونږ پټ نه و خو دی راسي ما یو لور خرڅ کړی د زوی دغه کور یې مونږ ته جوړ کړی لور مې زما کور ته نه پرېږدي وي تاسو ته ما کور جوړ کړی ډېر 10 کاله خو د دې سرونه لوڅو بعدا ایوانان مې یو دانه لرګي راوړی دا مونږ پرې پټ الله اکبر دا ځای د خپلو ها ځای مې خپلو دروغ کور درته بل چا جوړ کړی بل چا جوړ کړی مخ په قبله ناست یم لور د 100 روپۍ ولورتې اخیستې 4 لکه کالدار راکړی بیا تا دا ځای پې جوړ کړم نه پرېږدي ښه خیر په هر صورت هغه الله دې رحم وکړي آمین خورکۍ what we should do for you Yes, you know we have a greatest Allah that we believe on our Allah. After Allah, we have like you people and we believe on you that you can something for us. If you want to do for us, please do that. I don't want to be, my mom should go to bazaar and bring for something one- for us. for begging Yes, for begging. Because it's the action which I don't like. I really hate that. Even I was trying to be the best. Up to now, I'm trying to be the best. I'm always trying to find some job for them to help my family just by myself. But you know the situation as well. Here is Afghanistan. We can't work. We can no work. There is no work. If you go to in the office, maybe they will tell you, don't go, you aren't graduated even from school, how you want to do the job. But it's the thing which I want from them. Please, not me. Just help this family, which you hear about them. You hear a mom, a voice of a mother. Help with this mother to not go to the bazaar because I really hate from this begging thing. It's the thing which eating me. زه دومره ځورېږم دومره نفرت لرم چې زما مور بازار ته ځي چې زه خپل ځان خورم که نه څوک به وغواړي د دې فامیل چې زما دا ویډیو ډېره اوږدېږي که نه خو والله چې دې نه ځورم که نه زه خیر په هر صورت خبر راته وم یو یادوري به دا وکړم چې هغه پلار دی کور چې دی هغه یو ځل مخکې هم د کلیوال سره راټول شوي وړی شفخانې ته تداوي مداوي کړې ده همداسې وه اوس بیا چې دی بیا دردونه پرې راغلي دی بیا د پښې د وجې بیا وړی شفخانې ته که دلته وای خبرې هم سره شوي ډېر به ښه شوي خو نسته
خیر په هر صورت دې لپاره د خوندو لپاره زه غواړم یو خور چې دلته ما ورته ویل چې مه راځه کیمرې ته هغه هم تعلیم یافته ده هغه به دلته ورته زه د کپړې ورته راوړم رخت ورته راوړم د زنانه و انشاءالله دا ځای به ورته زه ډکوم دې لپاره به زه ماشینونه اخلم خو دا زه نشم کولی دا تاسو زه کوم نو که چېرته راځي رښتیا چې داسې تورسر و داسې تعلیم یافته خورکۍ زه والله زما ولین ځل دی چې زه یو خور په اطرافو کې بیا په داسې ځای کې ژوند بیا داسې مور هغسې پلار چې هغه په خپل لور دې حالت ته رسولی تر دغه پې تعلیم کړی دی زوی نشته دی خو په دغه د تونده دغه د تعلیم په دې لورګانو ماته کړې مناسب هم ده نو هغه دې حالت ته رسولی بیا مورکۍ دې حالت ته احتیاجېږي چې هغه نو زه غواړم چې دغه کور ته د فامیل د ستاسو په واسطه باندې داسې یو سیستم ورته جوړ کړو چې دا په عزت باندې دا مورکۍ دلته کښېني دا د لندې ځای نه چې راختله یو 15 دمې خو به یې کړي د دې مور خېټه چیرې ده 2 عملیاته شوي دا هر څه تکلیف و زحمت نه مې لورېږي فکر وکړه زما مور ده فکر وکړه چې ته ما وینې ستا مور ده دا که دې په خپل مور لورېږي نو بیا هغه جدا موضوع ده الله دې نه راولي خدای دې دې ته صحت ورکړي راځئ په شریکه وټساپ نمبر ښکاري انلاین مرستو لپاره لینکونه شته تاسو شروع کړئ انشاءالله زه به د هر څه نه مخکې د دروازې ورته کېږدو هغه د دیوال دی هغه دروازې دي اوس مې ورته هسې معمولي غوندې څه شی راوړي دي غوړي دي او بوره او دا شیان دي چې دی پرې ګزاره وشي نو انشاءالله بل ځل چې راځم مورکۍ ته به رخت هم راوړو ماشینونه به هم راوړو حتی د هغه کور څه سهولتونه دي هغه به انشاءالله ورته برابرو باذن الله ستاسو په مرسته نور مو وخت نه نیسم په لویه رب مو سپارم هغه وروڼه چې مرسته نشي کولی دا ویډیو سره خپره کوئ تر څو پورې دغه درون فامیل سنګینه فامیل دا نوم څه دی کاشف چې کاشف خان نو کاشف خان ته به هم انشاءالله یو څه راوړو چې دی خوشحاله وي که نه اوس خفه دی نو الله مو خوشحاله لره دوستانو همیش لپاره موږ غږ کړی تاسو عمل کړی دی راځئ شروع کړو دې فامیل ته هم د تورسرو په دې سرونو باندې انشاءالله موږ هغه د حیا څادر او هغه پرده به یو خو خپره ده نوره به هم خپره کړو څو پورې دی ارامه ژوند او خوشحاله ژوند وکړي په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله